الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكتب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى كل ملائكتك المقربين، وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. زما د ایمان او عقیدې ورونو، زموږ نن د درس موضوع ده د مؤمنانو صفتونه. یعنی کم صفتونه دي چې هغه په مسلمان کې پیدا شي چې هغه د دنیا او د آخرت د کامیابی باعث وګرځي. دنیا کې هغه ته د کامیابی باعث وګرځي او آخرت کې هغه د پاره د کامیابی باعث وګرځي. ورونو، قرآن عظیم الشان د دې نه ډک دی او قرآن عظیم الشان د مؤمن ډېر زیات صفتونه قرآن عظیم الشان بیان کړي دي چې هغه صفتونو په ذریعه باندې یو مؤمن او مسلمان الله رب العالمین دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې هم الله پاک کامیابی. قرآن عظیم الشان کی وجہ کہ اللہ فرمائی قد افلح المؤمنون،
یقینا کامیاب شل مؤمنان، کامیاب شل، دنیا کم کامیاب شل او آخرت کم کامیاب شل. کم مؤمنان کامیاب شل چې یوازې د ایمان دعوی وکړه او ایمان یې راوړه او کلمه وویلې بس په دې باندې کامیاب شو، دا هم کامیاب دی. خو کامله کامیابی او پوره کامیابی د هغه مؤمنانو ده الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چې کوم په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي. د ایمان نه پس اولنۍ فریضه د لا اله الا الله محمد رسول الله د وینا نه پس الله سره د ایمان د معاهدې نه پس اولنۍ فریضه په مؤمن باندې د منځ عاید کیږي. منځ اولنۍ فریضه په دې باندې مسلمان باندې عاید کیږي. قرآن هم دا ویل قد افلح المؤمنون، کامیاب شو المؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان چې کوم په خپلو منځونو کې عاجزي کوي، منځونو کې عاجزي کوي، عاجزي کوونکي مؤمنان. نو چې په منځونو کې عاجزي کوي خو منځونه به کوي نو الله به پکې عاجزي کوي، یعنی هغه مؤمنان کامیاب شو. اول خدا چې هغوی منځونه کوي، د منځ پابند دي، او چې بیا منځونه کوي نو بیا په دې خپلو منځونو کې عاجزي کوي، عاجزۍ سره منځونه کوي. قرآن عظیم الشان کې بالکل د قرآن په آغاز کې الله رب العالمین دا خبره فرمایلی ده چې د قرآن نه هغه مؤمنان استفاده کوی شي او قرآن د هغه مؤمنانو دپاره هدایت دی چې کوم منځ قایموي. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا کتاب د هدایت دی او په دې خبره کې څه شک نشته دی، او دا د هغه متقیانو دپاره هدایت دی چې ایمان په غیب باندې لري، الله پاک لیدلی نه دی خو الله باندې قوي ایمان دی، او د ایمان نه پس ویقیمون الصلاة، هغوی منځونه قایمه، منځونه قایمه. حدیث کې راغلی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصلاة عماد الدین، منځ د دین ستن ده، دین چې دی په دې منځ باندې ولاړ دی. من هدمها فقط هدم الدین، چا چې دا ستنه ونړوله دین یې ونړو، ومن اقامها فقط اقام الدین، او چا چې دین قائم کو نو په حقیقت کې هغه دا منځ چا قائم کو نو په حقیقت کې هغه دین قائم کو. منځ د دین ستنه ده چې چا منځ قائم کو دین یې قائم کو. منځ د دین ستنه ده چې چا دا ستنه کلکه کړه نو چت به د پاسه پې کلکي، او چې چا دا ستنه ونړوله نو کوم دین چې په دې ستنه باندې ولاړ دی، کوم چت چې ولاړ دی هغه به وغورځېږي، وبه نړېږي، ختم بشي. او بل حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی بنی الاسلام علی 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة. اسلام 5 شیانو باندې ولاړ دی. اوله خبره خو پکې دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، الله باندې ایمان دی او د الله پیغمبرانو باندې ایمان دی، دا خو د دین بنیادی خبره. او دومه خبره و اقام الصلاة، او د منځ قایمول. دوم شی باندې چې اسلام ولاړ دی، د اسلام دومنۍ ستنه هغه منځ قایمول دی، وقامت الصلاة. قرآن نه استفاده هغه خلک کوی شي، قرآن د هغه خلکو دپاره هدایت دی چې منځ کوي. منځ د دین ستنه ده، د اسلام په 5 ستنو کې منځ د دین ستنه ده. چا چې منځ ونړو دین یې ونړو، چا چې منځ قایم کو دین یې قایم کو. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. ما ته د الله د طرف نه حکم شوی دی چې جنگ وکم خلکو سره.